ولاړ شي نن سبا وګوره د کورونو ډیزاین انجینرانو چې کوم ډیزاینونه راویستي دي اوس خلک کور داسې نه جوړوي پخوا خو به خلکو کور جوړو بس یو داسې دیوالونه جوړ کړه او داسې کمرې به شي دلته به منډه وشي او دلته به غولی شي اوس هغه زمانه تلې ده اوس بوکلین راولي نو کلي کې به ډب 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 جوړوي لکه سي چې نه دا بیا که وروسته به سړی ابادي کوي که نو درې چته به دی ودرې او نوره بیا بچو ته پرېږدي وایي که هغوی به بیا وروسته ابادي کوي نو څو کړوسو ته به کې کیسه جوړه کېږي نه بیا د دې زامنو به بیا بچي بیا به د هغوی بچي او هغه کور تیري کوم چې د آخرت هغه دی چې هغې ته انجینر ته ضرورت نشته هغه اصل یې جوړی ته او په دنیا کې د هغې کنسته او ډکوله په یو څو منټه کې سادهګان خلک به دله ډک کړي روزي به خبره ختمه شوه او هغه کور چې پسې انجینران راوستو نقشې او د هغه کاغذونه به وایي چې دا به داسې وځي دلته به لار وځي دلته به چنر وځي او داسې کې پوړۍ وخېږي پوړۍ به ګول وخېږي له پاسه نو به دا شی چې لږ داسې داسې کې به شیشې ولګي دا شیشې چې کولاوی نو د دې ونو د هوا به راځي سهار به ښکلی موسم داسې ته پکې سوچ لاړ شي موږ په خپلو سترګو یې داسې ډیزاینونه لکه دا ګډ ګډې شیشې وایي دا چې دا داسې کولاو کې نو د پټو دغه د هوا پکې راځي او دا پکې راځي د قبر دې څه حال دی هغې له داسې کړکۍ کولاو کړې ده جنت ته که نه څه هوا د باندې ولګي که نه پستې پستې طلاینې خو دې په کور کې اچولي بعض خو بعض بیا ما ته وایي ته ډېرې سپینې سپینې او څه کې بعضو د بیلټیانو بیخ بنیاد وویستو که د کچرې په ډرم کې ورته شیشې میلاوي هغه هم کور ته لېږي هلکه ولې د دې کور اوس ډېر غم دی چې په دې کې څه شی وې زموږ سره یو ملګری و درسونو کې به کېناستو اوس تللی کلي ته ما ته په خپله ویلي په خپله ما ته ویې زما د دې خپونه لرګي جوړ شي لرګي ما څنګه وایي دغه هرات کې ګرځم د کباړ چې پکې ګرځي او ګرځم به چې کوم ځای کې به ښه شی میلاوي کوم ځای کې لږ ګزاره حال میلاوي هغه علم او جمع کوم چې بیلټي تیارې شي ویلې بیا بله بیا بله بیا بله نو ماتې دروازې پکې خلکو نه دي پرېښودي هغه راوالي او کلي ته بیلټي کې ولي دومره ګم یې ورسره د دې کور او نقشې او روخام او سبحان الله د جومات دا حالي چې د هغې دپاره بیا د جمعې په ورځ یو څادر چوپېږي په خطبه کې نو هغې کې کړنګا جوړې چې ته څوک روپۍ دوه ور واچي چې بیل ورکړو د جومات څنګه به زموږ په وخت کې برکت وي او څنګه به زموږ په بدنونو کې برکت وي او په کور کې به برکت وي چې دغه زموږ د کورونو حال دی او د الله کور ته